السلام علیکم. موږ نن د 11 ریاضي لولو چې په هغه کې پارابولا دا د موږ درس دی. غواړو چې پارابولا څه ته وایي او څه رقم چیرې استعمالیږي. څنګه چې مخکې درس موږ بیضاوي ویلې سوالونه مو حل کړه، اوس پارابولا باندې شروع کوو. ښه، پارابولا هغه سد د نقطو ته وایي، هغه محل د هندسي ته وایي. موږ خو محل هندسي ټیټو څمپو کې څنګه تعریف کړی و چې لا تناهي نقاط دوه یا له هغه زیاتره شرایط په نظر کې نیولو سره حرکت وکړي، دغه ته یو محل هندسي وایي. دلته وایي چې پارابولا محل د هندسي د نقطو ده یا سد د نقطو ده یا مسیر د نقطو ده چې له یوې نقطې او له یوه خطه په عین فاصله واقع وي، چې دغه نقطې ته محراق ویل کیږي او خط د موجې یا هادي ورته وایي. یعنې څنګه که چیرې موږ یوه نقطه په نظر کې ونیسو، په یو مستوي کې البته، او یو خط په نظر کې ونیسو، داسې خط سیر د نقطو ته چې له دې نقطې او له دې خطه څخه په عین فاصله کې وي، دغه ته پارابولا وایي. فرضاً موږ یوه نقطه په نظر کې نیسو، دا فاصله کېږي مساوي له دې فاصلې سره، همدارنګه دغه اوږدوالی مساوي کېږي له دې اوږدوالی سره. له دې هغه نه که لرې لاړ سو، له دې هم لرې ځو. دا په دې معنا چې همدغه مسیر ته، همدغه خط سیر د نقطو ته پارابولا وایي. یعنې که چیرې موږ داسې یو شکل ونیسو چې که چیرې یو سړک په نظر کې ونیسو او له هغه نه لرې یو چارایي وي، نفر ته وایي داسې حرکت وکړه چې همیش له هغه چارایي او له هغه سړک څخه په عین فاصله واقع وي. دغه مسیر ته شکل د یو پارابولا ځان ته نیسي. همدغه هر موقعیت چې دا اشغالوي، که دې نقطو ته موږ متوجه سو، دا یو پارابولا ده. پارابولا هغه مسیر د نقطو ته وایي چې له یوه خطه او له یو هادي څخه یا له یو خطه او له یو نقطې څخه په عین فاصله واقع وي. یعنې په دې معنا که چیرې موږ دا یو قانونمندي ده چې فرضاً بشر پیدا کړی، چې څنګه چې نقطه فرضاً اف او هادي ته که ال وایو، دغه مسیر د نقطو ته چې همیش موږ داسې حرکت وکړو چې له دغه نقطې نه او له د خطه په عین فاصله وکړو. فرضاً دغه یوه نقطه ده، دغه اوږدوالی مساوي له دې اوږدوالي سره، دغه اوږدوالی مساوي له دې اوږدوالي سره، دا اوږدوالی مساوي له دې اوږدوالي سره. دغه مسیر ته پارابولا وایي. یا یو بل قسم تعریفي کیدای شي پارابولا محل د هندسي یا سد د هغو مراکز د دایرو ته ویل کیږي چې هر یوه یې له یوې نقطې څخه تیری سي او یو خط باندې مماس وي. دغه مراکز د دایرو ته پارابولا ویل کیږي. ښه، دا تعریف دی کتاب کې نسته. کتاب کې داسې تعریف کړی: مسیر د نقطو یا سد د نقطو ته چې له یوې نقطې او له یو خط څخه په عین فاصله واقع وي، دغه مسیر ته موږ پارابولا ویل کیږي. یعنې که چیرې موږ یو خط وټاکو، یوه نقطه وټاکو او دلته موږ حرکت وکړو چې همیش له دې نقطې او له دې خطه په عین فاصله واقع وي، له دغه مسیر شکل د یو پارابولا ځان ته غوره کوي. ښه، په دې تعریف کې چې د اف ته محراق ویل کیږي او د خط ته خط د موجې او یا هادي ویل کیږي. په اساس دغه تعریف موږ کولی شو چې معادله یې استخراج کړو. که چیرې په مفهوم د تعریف څوک پوه نسي، معادله یې نسي استخراجولی. نو ځکه بیا هم یوه یادونه کوو چې که چیرې موږ یوه نقطه ولرو او یو خط ولرو، موږ وایي داسې یو
موقعیت غوره کړه چې له دې خط او له دې نقطې نه په عین فاصله فرضاً دغه نقطه ده دغه اوږدوالی له دې اوږدوالي سره مساوي ده او له دې نقطې نه لږ لرې ځو دلته له دې نه هم لرې ځو دا فاصله مساوي پوهېږو چې دغسې یو شکل لري چې دې شکل ته پارابولا ویل کېږي یعنې له یوې نقطې او له یو خطه چې په عین فاصله واقع وي دې ته پارابولا ویل کېږي ښه موږ البته په پارابولا کې معادله استخراجوو په وخت چې معادله مې استخراج کړه که معادله یې موږ ته راکړې وي مرکز د تناظر د پارابولا راس د پارابولا معادله د خط موجې مختصات د محراق دا ټول موږ کولی شو چې لاسته راوړو فرضاً که چیرې موږ دلته دغه محور ته د وای او دې محور ته اکس محور ووایو راس د پارابولا یوه نقطه ده چې که چیرې موږ داسې یو پارابولا رسم کړو راس دغه نقطې ته وایي چې دې نقطې ته موږ اچوکا ووایو او دغه نقطې ته محراق وایو دغه ته مستقیم خط دې ته هادي وایو اوس نظر په تعریف موږ داسې تعریفوو چې موږ پوهېږو چې دغه اوږدوالی اچ ده که چیرې له راسه ته هادي یا ته موجې نه خط موجې پورې دا په پي وښیو نظر په تعریف دا هم پي ده ځکه هره نقطه له محراقه تر هادي پورې چې په مخ د پارابولا کې که موږ تعیین کو په عین فاصله واقع ده دلته موږ ګورو فرضاً یوه نقطه تعیینوو هره نقطه یو مختصه لري اکس و وای دغه نقطه که موږ محراق له دغه ځای پیدا کوو تر دې ځای پورې ګورو چې اچ ده جمع پي دا نقطې ته اچ جمع پي و کاسو مختصات د محراق پیدا سو تر دې ځای پورې اچ ده پي چې ورسره جمع کو اچ جمع پي و کا و ارتفاع کا ده په همدغه شکل که چیرې موږ دغه نقطه پیدا کوو له دې ځای تر دې ځای پورې اچ ده دغه فاصله پي ده اچ منفي پي کېږي اکس البته اچ منفي پي اکس لاسته راځي ارتفاع خو فرضاً د وای قیمتونه خو ټولو کې ثابت دي دا کا کېږي که چیرې موږ دا خط دلته وصل کو او دا دلته وصل کو د دغه نقطې دغه هم اکس اچ منفي پي ده ارتفاع عین ارتفاع یعنی عین قیمت د وای دا وای سو ښه همدغه نقطې ته موږ ان وایو دې نقطې ته موږ ان وایو ښه نظر په تعریف که هره نقطه په مخ د پارابولا کې موږ نیسو کولی سو چې ته محراق هغې نقطې او له همغې نقطې نه ته موجې پورې دا فاصله مساوي ده د تعریف له مخې موږ نوشته کولی سو چې ان ام مساوي کېږي ام اف سره د تعریف له مخې ځکه دغه اوږدوالی مساوي له دې اوږدوالي سره هره نقطه چې د پارابولا په مخ کې نوشته کېږي له محراقه او له همغه نقطې ته هادي پورې دا دواړه فاصلې سره مساوي دي ښه اوس ان ام مساوي کېږي ام اف موږ وخت چې د دوه نقطو مختصې موږ ولرو فاصله موږ کولی شو چې پیدا کړو څه وخت فاصله د دوه نقطو پیدا کولی شو چې مختصې ولرو د دې مختصه یو فرمول لرو چې ټیټې سمپو کې به لوستلی اکس دو منفي اکس یو کل مربع جمع وای دو منفي وای یو کل مربع جذر لاندې دلته موږ ان ام لاسته راوړی سو په دې شکل اکسونه سره تفریقه و اکس منفي دغه قیمت منفي دا قیمت چون دا دو حده ده په دواړو کې ضربیږي منفي اچ مثبت پی کل مربع
وای جمع وای منفی وای کل مربع په دې شکل لاس رسیم x منفی جمع پی کل مربع وای منفی وای کل مربع دا اوږدوالی لاسته راغی دا مساوي کېږي له ام اف سره ام اف بیا نوشته کولی سو چې x منفی h منفی p کل مربع او جمع y منفی k کل مربع په دې شکل نوشته کولی سو ښه وروسته له دې دغه مساوات موږ په اساس تعریف نوشته کړ چې تعریف کې موږ ویلو چې هره نقطه په مخ د پارابولا کې موږ تعیین کړو تر محراق او تر هادي پورې دا دواړه فاصلې سره مساوي دي اوس دغه نقطه موږ تعیین کړه روی د تعریف موږ دا مساوات نوشته کړه اوس موږ او تاسو معادله د جذر لرونکې معادلې موږ لوستلي وو اطراف کولی شو مربع کړو وخت چې مربع کړو x منفي h جمع p کل مربع دا وای منفی وای صفر مربع هغه کېږي صفر له صفر سره خلاصیږي دا کېږي دلته که چیرې اطراف مربع کړو نو وروسته کېږي چې x منفی h جمع p کل مربع دا صفر مربع خلاصیږي او په لوحم x منفی h منفی p کل مربع y منفی k کل مربع کېږي په دې شکل ښه دلته بعضې عملې دي ریاضي دلته په کار راځي څو چې له دې نه دا لږ ذره خلاص سي او له دې یو فرمول موږ جوړ کړو کولی شو چې دلته نوشته کړو x منفي h جمع p کل مربع منفي x منفي h منفي p کل مربع او دا په لو کېږي y منفي k کل مربع ښه موږ مطابقت لرو مطابقت د a مربع منفي b مربع یو مطابقت لرو چې دا نوشته کولی شو چې x منفي h جمع p مثبت دا قیمت مثبت x منفي h منفي p a مثبت b وخت چې د کې مثبت ضرب شي په خپله او بل قوس کېږي x منفي h جمع p منفي p چې دا کې منفي x مثبت h مثبت p کل مربع او اپلو هغه په خپله ښه که متباقي موږ دلته دا کار وکړو دې ځای کې دلته موږ لرو هغه عین شی دلته انتقال کړه مساوي نوشته کړه دلته ګورو چې x جمع x کېږي 2x او منفي h و منفي h منفي 2h کېږي او p له p سره خلاصیږي یو قوس داخل د قوس موږ ساده کړه دا منفي x له مثبت x سره منفي h له مثبت h سره خلاصیږي دلته دا دوه نوشته کېږي x له x سره خلاصیږي h له h سره دا په لو کېږي 2p او اپلو y منفي k کل مربع دلته که دوه مشترک ونیسو دلته هم دوه څلور پی کېږي یعنې که لږ ذره په خلاص شکل نوشته کړو y منفي k کل مربع څلور پی x منفي h سره کېږي صحیح دغه معادله د پارابولا سوه چې په کمک د تعریف د پارابولا او یو سلسله عملې چې فاصلې و نه استفاده وکړه دا معادله استخراج سوه دلته ګورو پی کم قیمت ده له راسه ته محراقه او له راسه ته حادیدي قیمت ته پی وایو اچ و کا راس د پارابولا ده او دغه ده معادله د پارابولا معادله د پارابولا په دې شکل استخراج شوه چې له تعریفه او یو سلسله عملې موږ کار پې وکړه بالاخره معادله د پارابولا هغه سوه معادله د پارابولا استخراج سوه ښه که چیرې موږ
مثال دلته ورکو یو مثال فرضاً ولرو چې اول په حالت د معیاري موږ نوشته کوو x منفي 3 کل مربع مساوي کېږي 4 y منفي 1 د پورتنۍ معادلې څخه لاندې قیمتونه پیدا کړئ. چای پیدا کړئ؟ د راس مختصر، د محراق مختصر، د موجې معادله، د تناظر معادله. کولی شو دغه قیمتونه موږ له دې څخه پیدا کړو. دا تیار په حالت د سټنډرډ موږ ته راکړل سوې ده په دې شکل. ښه، موږ دا مقایسه کوو له دې معادلې سره x منفي h کل مربع 4 پی y منفي k. له دې ځای ګورو چې h و k چای ده؟ راس د پارابولا راس کم قیمت ده؟ x څو ده؟ 3 او y ده 1. دا راس د پارابولا است. راس پیدا است، یعنی دا منگه پیدا حلی. صحیح؟ د محراق مختصر. صحیح؟ د موجه معادله، د تناظر معادله. ښه، که منگه د دې راس رسم کو په دې شکل، د راس مختصر x 3 یو 2 3 او یو 3 او یو. ښه، دا راس رسم سم. په دغه ځای کې موږ ګورو بل قیمت 4 پی مساوي کېږي له 4 سره. دغه قیمت له دې سره مساوي ده. پی مساوي کېږي څو سره؟ 1 سره. دا هم خوب پیدا کړ. یوه ډېره ښه مهمه نقطه دا ده که تقاطع محور د x و y سره پیدا کړو، هم موږ پیدا کولی شو، خو وخت زیاد نیسي. x ته 0 y یو قیمت، y 0 x یو قیمت. پوهېږو چې پارابولا کومه چې رسمیږي. ولې موږ دغه خبره که دلته وکړو څنګه چې x دویمه درجه ده باید محور د x 2 نقطو کې قطع کړي. که y دویمه درجه وي محور د y باید 2 نقطو کې قطع کړي. اوس دلته ګورو چې x څو ده؟ x دویمه درجه ده، یعنی یا ګراف داسې راځي یا ګراف داسې. ځکه دا محور د x ده. محور د x یا ګراف داسې ده یا ګراف داسې. که چیرې پی لوی له 0 په طرف د مثبت محور د y خوله وزیږي، که پی وړکی له 0 په طرف د منفي د محور د y خوله وزیږي. ګوره دلته موږ ګورو چې پی چای ده؟ مثبت ده. نو x درجه 2 ده، داسې راځي. حتما موږ پوهېږو چې ګراف څه رقم رسمیږي؟ داسې رسمیږي 3 و 1. دا راس د پارابولا است. ځکه اول موږ دویمه درجه په دې خاطر پوهېږو چې که دا x درجه 2 یا داسې رسمیږي یا داسې، او که y درجه 2 یعنی محور y په 2 نقطو قطع کړي. او دلته محور د y په 2 نقطو کې قطع کوي. ته دغه ځای پورې هم دا سوال کار وکړه، متباقي به یې په
چون برنامه په حال د خلاصېدو کې ده نو موږ درس هم دلته خاتمه پیدا کوي. د دې سوال به بیا په بل درس کې بیا تاسو ته زه تکرار کار وکړم چې معادله د موجي و بعضې موضوعات چې پاتې دي نو د پارابول تعریف باندې موږ کار وکړ. تعریف چې باید چې هر زده کوونکی په هغه ښه فوکس وکړي، مفهوم یې واخلي چې پارابولا څه معنا. نو نن درس دلته پای ته ورسېده. ته بل درس ته تاسو په خدای سپارو. په مخه ښه